اوبو او اقلیم ترمنځ اړیکې. په تېره لوست کې مو وویل چې اوبه له اقلیم سره نږدې اړیکې لري او د اقلیم د تنظیمولو رول لوبوي. اوبه ډېرې تودوخې جذبولی او زیرمه کولی شي. آیا تاسو دې ته پاملرنه کړې که موږ یوې اوسپنیزې ټوټې ته تودوخه ورکړو نو یوه شیبه وروسته به یې تودوخه لوړه شي او سور رنګ به وښیي. خو که موږ هغو اوبو ته تودوخه ورکړو چې وزن یې له یادې اوسپنیزې ټوټې سره برابر وي د جوش کېدو وخت به یې ډېر وي. په علمي لحاظ دا د دې ښکارندویي کوي چې د اوبو د تودوخې ظرفیت لوی دی. په دې مناسبت خلک له اوبو څخه د تودوخې د لیږد د وسیلې استفاده کوي. د مثال په توګه په ژمي کې زیاته تودوخه د کور د مرکز ګرمۍ سیستم کې د اوبو په ګرځېدو سره د بخاري خونې څخه بېلابېلو کورونو ته انتقالېږي. د ګراس د سمندر جریان هم د ګرمۍ یو لوی طبیعي سیستم دی. دغه جریان د ډېرې تودوخې په وړلو سره په ځمکنۍ کورې کې د اقلیم د تنظیمولو رول لوبوي. په ځمکنۍ کورې کې د تودوخې د سختو بدلونونو مخنیوی کوي او په مختلفو موسمونو او ځایونو کې د هوا تودوخه ثابته ساتي. د ساري په توګه یې د مکسیکو خلیج د سمندر ګرم جریان یادولی شو چې په ژمي کې د بریتانیې د ګرمې هوا سبب ګرځي.